نه د سهار وخت پیژنو نه د ماښام وخت پیژنو. هغه د بادشاہ چرګانی بادشاہ چرګان ساتلیو نو هغې به د شپې په 2 بجې بانګ وي نو وینځه بلاړه بادشاہ به را پاسولو چې تهجد وخت یو ورځ هغه چرګانو چرته 12 بجې بانګ ویلی دی نو وینځه لاړه بادشاہ را پاسولو چې صاحب وخت دی اب بادشاہ چې کتلی دا خو وخت لا ډیر دی نو بادشاہ ورته قتل کردن لازم است اوینځه ته ستا قتلول لازم دي ځکه چې د 12 بجې زرا پاسول اوینځه ډیره پریشانه شو چې اوس بادشاہ حکم وکړو چې ستا قتلول لازم دي نو دا خو به ما وجني نو زیب النساء نامه و یو خزه خزه نننی اخبار کې وګورئ دا نرخزیان خزه وې دا زمون خزه نرخزیان دي بل په شرمونو خو شرمې دی خو خزو ته وایي چې کروجی نیسي په روجه کې دا په شونډه چې سرخی لګي دې سره روجه ماتیږي ګوره په خبره پوهېږئ شرمېدلی خو یې او که خیر نور با شرمېږي بل ورځ را یو په مخ راغی وایي چې ډېرې ځان پټ را پټ کو خو زه پې نیغ ورغلم او تولنده ورپسې وه دا بورکای چې بار نیولې وه نو اوږده اوږده نوکاني او تکې سره کړي ده ما نه تپوس هم کړی و یو ځلې چې مولانا صاحب دا نوکونو پالش شکر دی زمونږ کور والا خو یې نه کوي خو ګناه شته که نه نو هسې ویمه شرمېدلي خو یو مونږه خو دا په شونډو باندې سرخي روجهدارې ښځې دپاره دا اجزا لري او دا بیا دننه چې تېرېږي دې سره روجه ماته شي دا په نوکونو پالش سره کومه ښځه که مونځ کوي دې پالش سره اودس نه کېږي چې اودس ونه شو مونځ نه کېږي غسل نه وځي ټول عمر به دا ښځه په غسل نو عرض مې دا څه خبره مې کوله اوینځه لاړه زیب النساء ته زیب النساء هم ښځه ده اوینځې ورته غرقه شو وی ولې وی بادچرګانو غلط ټیم بانګ ویلی دی چې بادشاہ مې را پاسولو هغه وی قتل کردن لازم است اوس خو به ما سبا وجني زیب النساء ورته غم مه کوه سبا له زیب النساء راغو بادشاہ ته وکالت کوي د 302 کیسونو وکالت به کولو ورته تاسو ویلي دي دی وینځه ته وې دې زه به وخت پاسوله مال چې قتل کردن لازم است نو زیب النساء ورته وایي چې بادشاہ قتل کردن لازم است مرغ به هنگام را قتل کردن لازم است مرغ به هنگام را ای پری پہ کرچی داند وقت صبح و شام را قتلول خو د دې چرګانو په کار دي چې د بادشاہ ټولې غوړې زیړې خلاصې کوي او تر اوسه د سبا او د ماښام وخت نه پېژني دا وینځه غریبه د سبا او د ماښام په وخت څه پوهېږي خو چرګ بانګ ووی او راله او تېره پاسو بادشاہ والله ټیک وی راډر یې وکړو دا ټول چرګان لال نن د ماښام په ټایم کې تاسو مولا ته کنځلې کوئ چې بیړه دې غرقه شه مرۍ دې وچه شه بانګ نه وی غرق دې کو وخت شوی دی نو مرۍ ستا ولې نه غوسېږي چې د دنیا غوړ زیړ دی وواله او تر اوسه تا ماښام ټایم نه دی پېژندلی که ته ماښام ټایم وپېژنې ستا مولا ته حاجت څه دی خو ټایم به شوی ورته به وګورې روجه به ماته کې که بانګ وی او که نه که مولا بانګ نه وي ته به تر ماسخوتنه ناستې روجه به نه ماتې ته سټه دې ویزه ته داسې لکیر کا فقیر اوس مولا به بانګ نه وي سهار نو ته به تر غرمې روټۍ خورې زه اوس مولا یعنی مولا اوده پاتې شو جی مولا اوده پاتې شو بانګ نه کېږي نو چې ته نور راوخېږي مولا به بانګ نه وی نو ته به روټۍ خورې یا مولا نشتا یا اچانک پہ سچلو شو او په جماعت کې بانګ نه وای نو تا به شربت مخې ته ایښی مولا به بانګ نه وای ته به روژه نه ماتې د دې وجې نه اوقات څنګه چې مونځ فرض دی
داسې د مونځ وخت پیژندل فرض دی. څنګه چې روژه فرض ده داسې د روژې وخت پیژندل فرض دی. وخت به دې پیژندلی چې ټیم وشو بس روژه به ماته کې، خو تاسو ټیم نه دی پیژندلی نو بانک ته انتظار کوئ. اسې نه چې د ملا د پیازه زامن ځان نه جوړه کړي دغه د بانک نه دی ویلی ما وخت پیژندلی دی. تاسو په وخت څه کوئ؟ تاسو وخت پیژنئ؟ تاسو وخت نه پیژنئ، مونځ نه پیژنئ، ملا نه په جومات کې به غټ غټ سنډاګان ولاړ یئ، یو در کې داسې نه چې مخکې شي او مخکې مونځ وکړي. یو در کې داسې مړی پروت دی یو نشته چې جنازه یې مخکې وکړي. ښځه او سړی نکاح تړل دي ملا نشته، یو در کې داسې نشته چې ایجاب او قبول وکړي. نو تاسو اوقات نه پیژنئ، بانک ته به ګورئ خامخا. دا هغه خلقو دپاره دی چې چا وخت پیژندلی. نو ما ته د حکومت نه خو ګیله ځکه نشته چې د حکومت هر کار دغسې دی. ګیله راته د هغه خلقو نه ده چې خم خلق یو طرف ته خو د کارغه غوندې مخوکې سنډي او بل طرف ته غلم خوري. دا هغه خلقو نه ګیله ده چې حکومت اعلان نه دی کړی مونږ روژه څنګه ونیسو. نو پرون حکومت چې کوم اعلان د بجټ متعلق کړی دی نو تاسو ټولو ته د مبارکي او خدای پاک دې ورسره تاسو ټول بختور کی. بجلی 10% ګرانه، سوئی گیس 10% ګران، पेट्रोल 10% ګران، ملازمانو لای پسترګو کې خاور ورواچولې 100 روپے تنخواه ولا زیاته کړه. بل طرف ته په بجلی نو ملازمان نن خوشحال دي چې تنخواه می زیاته شو، تنخواه می زیاته شو، تنخواه دې زیاته نشو، کور دې وران شو. هغه 80 روپے ستا پلار بنشي پورا کوله پرشکو کې، په لارو کې، په بسونو کې، په ریل کې. تاسو خیال راغی نو ډېره خدا خدای دې دا تاسو ته مبارک کی. مونږ ته هیڅ فرق نه پریوزي که چا د نهه روژه نیولې وه او که چا د چهارشنبې نیولې وه. خیال م راغی تاسو پوهېږه او کارم پوهېږه. بیا مو مبارک شه، بیا مو مبارک شه. انشاءالله هره ورځ به در کې نوي نوي غشي نه نوځي. هره ورځ یو زخم بسټی هغه بلا جوړ نه چې بل غشه سوره بدر کې جوړ شي، بل سوره بدر کې جوړ نه چې بل سوره بدر کې جوړ شي. یعنی یو طرف ته په ما خو دې بجلی ګرانه شي، یو طرف ته په ما خو دې سوی ګیس ګران شي، د ریل کرای دې را باندې ګران شي. ځکه چې غریب خلک په ریل کې سفر کوي، مالدار خو په جازونو کې ځي. یو طرف ته خو دې په ما دا ګران شي، بل طرف ته سرمایه‌دارو ته دې چې کوم مراعات ورکړي. دغه وزیرانو ګورئ د 5 لک روپو موټرې ورته راغوښتي، هونډا اکارټ موټرې دیله. کار یې څه دی، روزګار یې څه دی، د ملک له فایده څه ده، د قوم له فایده څه ده، هغه وګورئ. بیا بنگلې، بیا داغي د بنگلو خرچونه، داغي بجلی، داغي بیلونه، داغي ټیا ډیا، دا دومره عظیم بوج ستا د لاسه په دې قوم. نو بیا هم پایا کې نه پرېږدې چې چېرته د بجلی پکي ته کېنني، د پکي بجلی دې پې ګرانه کړه. بیا دې پې را مقرر کړي میرګندان دي چې په غلطۍ کې چېرته 1000 روپۍ بل راشي او وایي جی ما خو بجلی نه ده بالا کړې 1000 روپۍ بل، وایي بل داخل که بیا جګړه کوه. دا قوم دے پر رنگ رنگ کی اللہ رانی ولے دے. زما عزیزانو خدای ته رجوع شئی، خدای ته رجوع شئی، خدای ته وجاړئ، خدای ته سجدے ولګوئ، الا بخلاصي گئی. کینی زما دې په خدای قسمی پرون یو خزر راغلی وا ما ته مولانا صاحب بیگارو جمم په نهر نیولې لور ور سره وړه غوندې ویل والله کمی دی لورم بیگا څه خړلی سړا او چا روټای په لاس کې واغیا پړه
نو عزیزانو تاسو ما ته وایي چې اوسېږي چرته ویل پلانی ځای کې، نو پلانی ځای کې لکپتیان کروڑپتیان اوسېږي، د دنیا د معاشونو مالکان اوسېږي. مالغي ویلغیم والله که تپوسم کوي. نو دا یاد لرئ چې دغه روجې به زمون کپري چی کپري، دا روجې به ستاسو ویني سکي او دغه روجو به په دې مرای کې درته زولنې اچولي وي او جهنم ته به روان کړي چې ستا په خوا کې یو غریب نهاره روجه نیولې وه، شپه هم نهاره تېره کړې وه او ورځ هم نهاره وه، او تا په کور کې نری غوښې پخېدې، بیا د ناغې په ورځ تا په کور کې چرګان پخېده او غریب در پورې نهاره روجه نیولې وه. زما دې په خدای قسمی چې دغه روجې به مونږ دپاره وبال جانی او دغه روجو به د مرۍ نه نیولي جهنم کې به مړ. تاسو خیال څه دی؟ هر یو شي کې یو فلسفه د خدای دا ټول کائنات چې دی دا بے غرضه نه دی جوړ، د دې ټول یو غرض دی. د روجې غرض څه دی؟ د روجې غرض دا دی چې ته وږی شي او د بل د لوږې احساس در سره پیدا شي، چې ته وږی شي. اوس تاسو وګورئ دې تندې ته یا لوږې ته، نو چې ته وږی شي نو سبا چې ستا مخکې څوک سړی راشي او درته وایي چې جی وږی یم، نو تا سره به فکر راشي چې واقعي لوږه ډېر خراب شی دی. هغه ورځ چې ما روجه نیولې وه او زه وږی وم نو ډېر لوی تکلیف راته داسې به ده تمي، نو سره هم به پرې وکړي. تږی شي نو د بل د تندې احساس به در سره پیدا شي. خدای ته څه فایده کېږي چې خلق ټول د لوږې او د تندې مړه کوي، خو دې کې راز دا دی چې ته وږی شي او د بل د لوږې احساس در سره پیدا شي، یا ته تږی شي او د بل د تندې احساس در سره پیدا شي. نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې د ماښامي ټیم کې تاسو وګورئ، بعضې جوماتونو کې غریب سړی لوټه غوندې کې چېرته اوبه پیدا کړي یا شربت پیدا کړي. جومات کې تاسو منځو کوئ او کور ته ځان رسوئ سکواشونو ته یا خخ شربتونو ته یا چارونو ته، یا دا تصورم در سره چلی کېږي چې دا غریب دی لوټه کې خدای چې ګوړه چولې دا که چېرته چا وله واوره راوړې دا او که نه جي، یا د کوره وله ته یو کټوری شربت راوړې او تم ور سره کېنې او هغه سره روژه مات، دا فکر هم چا سره شته. او ماښام دی عزیزانو روژه ماتې دی والله که څه را سره شته، هر یو سړی لکه سنډي او جومات نه بار ځي. نو دې وجې نه په ارام کښېنئ په دغه روجو موجو خدای راستي که نه جنت ته مونږ ځو او نه چې دی جنتونه شته، یا د شپې ختم کې ولاړ یا فضانو پسې نو ړومبی شپه چې دی ونښلی او په دویمه شپه چې ګوري بیا 3 صفه نه یو صف ولاړ. ولې هلکه بېګا خو جومات کې نه وی و یاره دا اوږدې تراویح وې والله که ورته ټینګېدی شو. ښه ده نو قیامت په ورځ به خدای زه الله به وایي زه ستا بخنو ته هم نشم ټینګېدی، ته چې زما قرآن ته 1 ګنټه په 24 ګنټو کې نشوې ودرېدی، نن ستا بخنو ته هم زه اوزګار یم. هغه جومات لټوئ چې چېرته انجڼ مولایي او په 10 منټو کې هر څه خلاصوي. دې مونځ نه څه فایده شوه، دې تراوو نه څه فایده شوه. نو زما عزیزانو ښه په غور ورته سوچ وکئ چې دا روجې یا دا منځونه دا ټوکې نه دي، دا ټول څیزونه یو خاص غرض لري، خاص سر لري، خاص فلسفه لري. اب بیا خبره ده چې ته په کوم ملک کې اوسېږي، دې ملک کې هر څه شرمېدلي دي، منځونه هم پکې رواجي او نمایش او د دکھاوې منځونه دي. رمضان المبارک کی خاطر دغه واورې به ډېرې ملاویږي او رمضان المبارک احترام د هوټلونه به بند دي. رمضان المبارک کې هوټلې بند دي، مریم بند دی،
نتگلیم بندا ایپٹاباتم بند دے ہاں جی مری کے سال دے نتگلائی کے سال دے راشی دلتا دے ہوٹلو کی دا غرمہ یو بجو گو رئی دا بار موٹری ولاڑی دلتا مجسٹریٹان مقرر کری دی دا غنڈاری اگر اگر دی سے دا وقت سے نفت ہے نہیں 3 بچہ 6 فٹ کی یو میاشتے لدن نکی دا سبزی دا 3 بچہ 6 فٹ کی یو میاشتے لدن نکی دا جان او دا گرین او ٹل روجہ خوارو والی 3 بچہ 6 فٹ کی یو میاشتے لدن نکی سرمایدار او غټ سنډال خو نږدې نستا پولیس ورزي او نستا مجسټریټ ورزي دا مورمړي پلارمړي ریړو والا خواران غریبان دکانداران دغه پسې راشه 3/6 فوٹ کې د رمضان ہاں 3/6 فوٹ کې اور سړی دننه کا خو کده سبزی مارکیټ لوی لوی اړتیان دی هم دننه کچ د چا د لاسا د اور ولې را روان دي د فروټ منډي لوی لوی اړتیان چا چې په یو پیرا د نیمبوانو د ټرک کې یو پیرا کې 3 لک روپۍ ګټي که اغیدم دننه کړه بیا سٹارټینګ 6 فوټ چې دا ما ته بسرو چشم قبول ده او کچره سرمایدار مالدار رئیس اگر ہر جرم کئی اگر دا پارا دا ملک پا قانون کے ایچ دفع نشتا او غریب دا پارا دا ملک پا قانون کے دفع دا روجہ خوڑا غلا دفع دا زویم دا غریب مزدور دا سرکونو دے روجہ خوڑا او دا بنگلو دے سنڈاگانو روجہ خوڑا تاسو پیمانے ہوئے تاسو پریدا دا دا سی ای ڈی ڈیری چه ولا ورزی چالا دا دی پا صورت برات پا قرآن لاس کی دی او دوی دی دا خدای پا ذات قسم اخری چه دا بنگلو خلق روجہ اخری اغیل سمر سزا ورکول پکار دی او چه دا بازار او دا سرک مزدور روجہ اخری اغیل سمر سزا ورکول پکار دی نو کمل کی چه دا انصاف جنازہ ہوتی وی کم ملکی چه انصاف نہیں کم ملکی چه انصاف دائی چه کچا تلا دے انصاف پلاس کے درکڑا نخپل خر او دبلاس با برابر کی تو نالت دے ہم پدا سے منصفائشا چه دا حق ہے تا باطل ورطا گزر کی کم ملکی چه دے انصاف جنازہ ہوتی وی اگا ملک با دے بدریابونا نو چی نن ستا ملک لوڈ شیڈنگ والے دے دریابونا در باندی اوچ چی پا عمر کی چرے دا کھاتے نوے شوے نن در باندے آسمان اوچ دے زمکا در باندے اوچا دا دریابونا در باندے اوچ تی دا آغا ورز انتظارو کئی چی دسکلو او ببا در باندے اوچی شی او دا ملک با پتاسو کربلا جوڑی گی بچی بم تڑپیاوی گی یو گوٹو بابا درتا نملائی کدے خپلو کرتوتونو نا او خپلو عملونو نا باز را نغلی دا خپل شیطانت نا باز را نغلی نو دا اسمان روح درتا خندے طوفان نوح هم درتا جوڑو لیشی او طوفان لوتم درتا جوڑو لیشی سرد ازمکم آسمان تم اچتو لیشی او را پوٹا کولے ممشی او طوفان در باندے راوستل او د بچا کچا سرم تبا کولے نو زما عزیزانو عرض میں داو چاول خو ارشتا د انصاف پا نظر گورے ارشتا د انصاف پا نظر پا دے روجہ کے تا اگو رئی تا سو بازی سڑی زان نا بدماش گئے غندی جوڑ کری غریب سڑے برونی سی 2 سپیڑے بے ہوئے دا غریب سڑے 10 سپیڑے ہوا خو کد دے بدل کی معتبرم یو سپیڑا وحلے شکرے کزان نا اوچت سڑی تم یو سپیڑا ورکولے شی نو خیر دے کدا غریب دے 10 سپیڑے ہوالو او که غریب چچانا دے سترگا نسوزی آدے بی گناہ ہوالو او چچانا دے سترگا سوزی کافرانو آغتا سجدے لگے دا دے روجہ دا
دا دی منځونه دي، دا دی بزرګي ده، دا دی خسړی ته وای تواضع ز گردن فرازان کوست، تواضع ز گردن فرازان کوست، گداگر تواضع کنن خوی اوست. وای غریب سره که غریبی خبرې کوي داغه خو کارم داد، غریب سره خو غټه خبرې کولې نشي. کمال داده چې عمل د امیر سره سرمایدار سره عاجزي خبرې وکي، دا کمال. لوی سره چې کوم غټه خبرې کولې شي او غټه پریدي او عاجزي خبرې وکي، دا کمال دی. غریب سره که غریب خبرې کوي دا خو خویم داده او کارم داده. نو زما عزیزانو دعا کوي چې یا الله زمونږ د نفس اصلاح وکا، مونږ ته هدایت د نیکۍ وکا، او د اسمان رخ راته خکا. خدای په اسمان کې زمونږ د خیر فیصله وکا. دا ټول فیصله چې کومې په ځمکه حاوی کیږي دا په اسمانونو کې کیږي. دا دعا وکړئ چې خدای زمونږ د خیر فیصله وکا په دې ملک. تاسو وګورئ نن روزه ده، د روزه آغاز سردار کونین صلی الله علیه وسلم ته شوه. دین وړاندې امتونو باندې روزه فرض وي، دین وړاندې قومونو بم روزه نیوي، د ارچا خپل خپل شان. عزیزانو په دې روزه کې ډېر فکر کوي چې جبم غلط او نه خوځي، غیبت نه کوي. غیبت دې ته وایي چې یو سړی کې یو بدکار وی او ته په شیشه وې، دې ته غیبت وایي. دا د زنا نم زیاته ګناه ده. یو سړی کې یو ګناه شته او ته په شیشه وې، دا د زنا نم سخته ګناه ده. یو سړی کې یو غلطی نشته او ته په شیشه وې، دا بهتان ده. بہتان دا غینم پس لس چند اوچتا گناہ. نو پروجہ کی غیبت کول بلا مسئلہ دادا چی پروجہ کی نا ایسی غیبت کول دسی گناہ دا لکا مڑ رور چی در تپروتی او دا غی وقی خورے لگیا ہے. مڑ رور در تپروتے او دا غی وقی خورے لگیا ہے. دا دا بل سڑی دا پشی شابد ویلو گناہ. نو دے ټولو نا اجتنابو کئی، ځان ته وساتئ. دعا کوي چې خدایا خو ته مې مخه کوا، بدو نه مې محفوظ وساته. دا آینده نوجوان طبقه چې کوم د خدای د قهر شکار ده، په دې ملک کې د خدای د قهر شکار ده، ښځې او نر د خدای د قهر شکار دي. خدای ته ورته آسماني اسباب جوړ کې او پرای راست راولي. عزیزانو نن مونږه د ډېر سخت بحران نه تیریږو لګیای. اگر چې مونږ سره خیال نشته، نه د سبا په وجه پویګو، نه د بل سبا په وجه پویګو، نه د بل سبا په وجه پویګو، نه د سهار وخت پیژنو، نه د ماښام وخت.